الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهار مو بخير. دی کانکور آزمایشی ازموینی او سمینار ته ښه راغلاست. زه نقیب الله حبیبي یم او د دې سمینار وړاندې کوونکی. وګورئ لکه آیت شریف چې مخکې تلاوت کړو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله تعالی تاسو ته وعده درکوي چې زه انسان ته د هغه د زحمتونو او کوششونو په اندازه یو څه ورکوم. نو دا چې تاسو 3 میاشتې یو کال 2 کاله زحمت ویستلو د کانکور آمادګي مو وویله، چا عمومي آمادګي وویله، چا چټک آمادګي وویله، چا ګرمسیر آمادګي وویله، چا 12 کاله هدف لرلو چې زه چې د ښوونځي څخه فارغ شم باید یو ډاکټر شم، یو انجینر شم، یو اقتصاددان شم، یو ژورنالیست شم. نو هغه وخت اوس را رسېدلی دی چې تاسو هغې هدف ته ورسېږئ او تاسو یو سرنوشت ټاکونکی امتحان په مخکې لرئ. تاسو باید دغه سرنوشت ټاکونکی او دغه مهم امتحان په ښه شکل سره سفري کړئ تر څو تاسو هغه خپلې موخې ته ورسېږئ او تاسو خپل هدف ته ورنږدې شئ. فرضاً په سمینار باندې پیل کوم. د کانکور د امتحان ارزښت مې تاسو ته بیان کړلو چې دا یو داسې امتحان دی چې تاسو 12 کاله زحمت ویستلو، تاسو اوس د غفلت څخه تېرېږئ، تاسو د غفلت څخه تېرېږئ او لوړو زده کړو ته غواړئ تاسو ځان ورسوئ. تاسو غواړئ یو بل نوي مسیر ته ورداخل شئ. تاسو داسې یو مسیر ته ورداخلېږئ چې که چېرته تاسو هغه مسیر د خپلې خوښې نه وي 4 کاله به ځورېږئ. تاسو داسې یو پوهنځی باید تاسو وټاکئ چې که چېرته هغه تاسو غلطه ټاکلې وي نو ممکن تاسو ټول عمر ووایئ چې دغه پوهنځی ما باید نوی انتخاب کړی، دغه رشته باید ما نوی انتخاب کړې، دغه رشتې په انتخاب کې زه ستونزې لرم، د ما د استعداد مطابق نه ده، زما د خوښې مطابق نه ده او زما د مینې مطابق نه ده. نو راځم چې دې ته چې کله تاسو وغواړئ یو انتخاب وکړئ، خصوصا په کانکور کې تاسو باید بعضې مرحلې څنګه وکړئ هغه ترسره کړئ. خصوصا د پوهنځي په انتخاب کې 3 مرحلې دي. 3 مرحلې دي چې هغه 3 مرحلې تاسو باید ډېر په دقت سره ترسره کړئ. لومړی مرحله هغه دا ده چې تاسو باید خپل ځان لومړی وپېژنئ. خپل ځان پېژندل په څه معنا؟ وګورئ کله چې ته خپل ځان ونه پېژنې سم، کله چې ته خپل ځان سم ونه پېژنې، ته نشي کولی د خپل ځان په اړه یو سم انتخاب وکړې. ځکه ته خپل ځان نه پېژنې، خپل استعداد نه دی درته معلوم، خپله علاقه او خپله مینه نه ده درته معلومه، ته څرنګه کولی شې د ځان لپاره یو سم انتخاب وکړې؟ خپل خاصیت نه دی درته معلوم، خپل د رواني لحاظ خپلې ځانګړتیاوې نه دي درته معلومې. نو تاسو باید اول څنګه وکړئ؟ خپل ځان وپېژنئ. خپل ځان په پېژندلو کې کوم فاکتورونه ډېر مهم دي؟ لومړی فاکتور چې ډېر مهم دی د خپل ځان په پېژندلو کې هغه استعداد دی. وګورئ الله تعالی ټول انسانان چې پیدا کړي دي هغه یې په یو ډول استعداد سره نه دي پیدا کړي، هغه یې په مختلفو استعدادونو سره پیدا کړي دي. حکمت یې هم دا دی چې موږ په ټولنه کې مختلفو خلکو ته اړتیا لرو. موږ نقاش ته اړتیا لرو، موږ انجینر ته اړتیا لرو، موږ ډاکټر ته اړتیا لرو، موږ یوه داسې چا ته اړتیا لرو چې هغه موږ ته درس راکړي. نو موږ په مختلفو برخو کې استعداد لرو او دا طبیعي دی. استعداد موږ باید خپله کشف کړو چې موږ په کومه برخه کې استعداد لرو. وګورئ په افغانستان کې د استعداد د کشف مرکزونه نشته او په بهر هېوادونو کې شته دي. دا چې موږ څرنګه خپل استعداد پیدا کړو، خپل استعداد کشف کړو، بعضې ټیسټونه دي، بعضې امتحانونه دي چې هغه امتحانونه او ټیسټونه تاسو باید وکړئ او باید پوه شئ چې زه په څه شي کې استعداد لرم، زما لپاره کومه رشته مناسبه ده دغه استعداد مطابق. عموما استعداد چې دی هغه د 15 کالۍ څخه تر 7 کلنۍ پورې په انسان کې څرګندېږي او بل د 4 کلنۍ څخه تر 15 کلنۍ پورې. د 15 نه تر 7 کلنۍ پورې انسان چې وي هغه وخت نه پوهېږي په ډېرو شیانو باندې، خپل ځان نشي پېژندلی چې زه په کومه برخه کې استعداد لرم. خو مور او پلار یې کولی چې دوی سره کومک وکړي چې دغه ماشوم په کومه برخه کې استعداد لري. ډېر کامیابه خلک د نړۍ کې چېرته تاسو د همدا اوس ژوند یې مطالعه کړئ هغه داسې کسان وو چې مور او پلار یې په 15 کلنۍ کې، په 7 کلنۍ کې، په 7 کلنۍ کې دوی ته متوجه شوي وو چې دغه نفر په کومه برخه کې استعداد لري او هماغه نفر یې د ماشومتوب څخه په هماغه برخه کې شامل کړی وو، په هماغه برخه کې شامل کړی وو تر څو هغه اوس په ژوند کې یو کامیابه شخص دی. داسې یو شخص دی چې په خپل ژوند راضي دی، هم د پیسو د لحاظه، هم د موقف د لحاظه او هم د خدمت د لحاظه. یو مثال به زه تاسو ته د فوټبالرانو درکړم. کریسټیانو رونالډو د نړۍ تر ټولو مشهور د فوټبال لوبغاړی دی، تاسو یې پېژنئ. هغه کله چې ماشوم و مور یې په هغه کې ولیدل چې دا په فوټبال کې استعداد لري، د فوټبال په کلب کې شامل کړو او نن وګورئ
لومړی نمبر نفر دی. همداسې زموږ په کرکټ کې وګورئ راشد خان چې د ماشومتوب څخه یې همدغه کارونه شروع کړي د همدغه برخې سره یې مینه وه او کورنۍ پرې پوه شوې وه چې دغه ماشوم په کومه برخه کې استعداد لري. نن وګورو موږ چې هغه د نړۍ لومړی نمبر لوبغاړی دی. همداسې نور خلک چې په ژوند کې ډېر لاسته راوړنې لرلې دي هغوی هغه برخه انتخاب کړې ده چې په هغه کې دوی استعداد لري. نو تاسو به داسې پوهنځی انتخابوئ چې د هغه تاسو د استعداد څنګه وي مطابق وي. بل ازم د شخصیت پیژندنې ټیسټ وګورئ. بعضې تاسو باید خپل شخصیت وپېژنئ چې شخصیت کوم ډول ځانګړتیاوې لري. شخصیتونه عموما دوه ډوله دي. یو شخصیت چې وي کلګرا ورته وایي، بل چې دی جزګرا ورته وایي. جزئي شخصیت او کلي شخصیت یعنې ټولیز شخصیت. کلي یا ټولیز شخصیت چې دی هغه عموما مسایل د لوی زاویې څخه ګوري او جزئي شخصیت چې دی هغه د جزئي زاویې څخه ګوري. که چېرته تاسو یو کلي شخصیت ولرئ نو تاسو باید داسې پوهنځی انتخاب نه کړئ چې هغه ډېرې جزئي وي. مثلا کمپیوټر ساینس چې هغه تاسو کوډینګ کوئ، یا انجینري، یا مثلا فایننس په اقتصاد کې چې مالي محاسباتو د کوچنیو مسایلو سره سر کار وي. نو تاسو جزئي شخصیت نه لرئ. تاسو کله چې هغه برخې ته داخل شئ تاسو د هغه سره زړه تنګېږي، هغه برخې سره اصلا نه غواړئ په هغه برخه کې کار وکړئ. او بل کلي شخصیت چې مسایل د زاویې څخه د لویو زاویې څخه ګوري، مثلا ستراتیژي جوړول، پلان جوړول، ریاست کړل، رهبریت کړل. هغه پوهنځی چې تاسو لپاره مناسب وي د کلي شخصیت لپاره چې کوم مناسب دي هغه پوهنځی باید تاسو انتخاب کړئ. هغه پوهنځی کومې دي بیا په راتلونکي کې تاسو ته لیست بیانوم په راتلونکي سلایډونو کې. او بل مینه او علاقه او د وړتیا او انتباه په رشته کې وګورئ. که چېرته تاسو د یوې رشتې سره مینه ونه لرئ، علاقه ورسره ونه لرئ، تاسو هغه پوهنځی نشئ کولی په ښه شکل سره ختمه کړئ او بیا په هغو برخه کې تاسو د ځان لپاره یو سم مناسب کار پیدا کړئ. ډېر زده کوونکي دي د خپل ملګري څخه یو پوهنځی کاپي کړي وي. هغه وایي چې زه اقتصاد وایم، BBA وایم، دی هم وایي چې زه اقتصاد او BBA وایم. په داسې حال کې چې هېڅ مینه نه ورسره لري. فقط ملګری وایي چې زه اقتصاد او BBA وایم، دی هم وایي زه اقتصاد او BBA وایم. نو تاسو باید هڅه وکړئ چې هغه پوهنځی چې تاسو مینه ورسره لرئ د اوس علاقه ورسره لرئ کوم پوهنځی وي او هغه آیا انطباق لري هغه رشته چې تاسو هغه انتخابوئ. یو نفر د ژورنالیزم سره علاقه او مینه لري، ژورنالیزم سره مینه او علاقه لري، اما خپله وړتیاوې چې کومې دي هغه ډېر انطباق نه لري په هغه رشته کې. مثلا د ژبه ډېره بندېږي، طبیعي ده. کله چې یو چا طبیعي ژبه بندېږي نو هغه دپاره ژورنالیزم خصوصا راپور او بعضې نور مسایل چې دي مناسب نه دي. نو تاسو باید وګورئ چې په کومه برخه کې تاسو مینه لرئ، په کومه برخه کې تاسو علاقه لرئ او هغه آیا انطباق لري د هغه رشتې سره چې تاسو انتخابوئ او که نه لرئ. بل موخې او لیدلوری د رشتې په انتخاب کې. تاسو غواړئ راتلونکي کې څرنګه یو شخص شئ. راتلونکي غواړئ تاسو کوم کارونه ترسره کړئ. الله تعالی چې تاسو د دومره ډېرو وړتیاوو سره پیدا کړي، دومره قوي استعداد چې درکړی دی، مغز چې تاسو درکړی دی، تاسو باید په دې نړۍ کې څه شی وکړئ. خپل ځان لپاره باید څه وکړئ، د ټولنې لپاره باید څه وکړئ، د هېواد لپاره باید څه وکړئ. غواړئ کله چې وفات کېږئ د قبر په سر مو څه شی لیکلي وي، هدف مو څه شی دی په دغه نړۍ کې، موخه مو څه شی ده، څه شی باید وکړئ. آیا هغه دې سره انطباق لري چې تاسو هغه رشته انتخابوئ؟ مثلا یو نفر د غاړې مشر شي، غاړې ولسمشر شي، غواړي په سیاست کې کار وکړي. د هغه لپاره آیا یو تخنیکي پوهنځی مثلا کمپیوټر ساینس، مثلا انجینري یا مثلا فارمسي مناسبه ده؟ د هغه لپاره هغه پوهنځی چې هغه د د موخو د د هدفونو سره تطابق ولري، مثلا حقوق، مثلا اقتصاد، مثلا ادبیات، مثلا عامه اداره، مثلا ژورنالیزم. دا داسې یو پوهنځی دی چې هغه د دوی لپاره مناسب دي. د دې لپاره نه دا چې دی سیاست سره علاقه لري او دی د پټلۍ د ریل پټلۍ پوهنځی انتخاب کړي. سمه ده؟ بل روحي او رواني ځانګړتیاوې. وګورئ هر انسان چې د بعضې روحي ځانګړتیاوې لري، بعضې رواني لحاظه بعضې ځانګړتیاوې لري. دوی د لپاره کوم پوهنځی مناسب دي؟ یو نفر دی کله چې وینه وویني دی ذوب کېږي، کله چې مړی وویني، کله چې انتحاري وویني، کله چې زخمي وویني، اصلا دته د زغملو نه وي چې دی هغه حالت وویني، په ده باندې ډېر بد تاثیر کوي او دی څو ورځې ښه نه وي. دی باید ډاکټر شي، دی باید یو جراح شي، دی باید د ناروغانو سره کار ولري. د دې لپاره داسې پوهنځی مناسب دي چې هغه ته دغه مسایل نه وي. نو دا باید خپلو رواني ځانګړتیاوو ته وګوري. صحیح ده چې دا ډېرې لوړې نمرې وړي، ډېر تکړه دی، د دې لپاره طب مناسب نه دی. د دې لپاره داسې یو پوهنځی مناسبه ده چې دا پورتني مسایل په هغه کې تطبیق شي، خپل شخصیت مطابق وي، د خپلې مینې او علاقې مطابق وي، خپلو هدفونو مطابق وي او د رواني او د روحي لحاظه هم دی د هغه پوهنځي لپاره څنګه وي؟ مناسب وي.
خپل ځان وپېژندلو چې زه څرنګه یو نفر یم، چې سره مې مینه ده، چې سره مې علاقه ده، په څه شي کې مې استعداد ده، خپله موخه مې څه شی ده، او په دې نړۍ کې چې زه ژوند کوم په راتلونکي غواړم څه شی شم. خپل ځان وپېژندلو. صحیح ده؟ لومړۍ مرحله چې د ځان پېژندلو د هغې څخه تېر شولو. اوس راځم دوهمې مرحلې ته چې هغه د پوهنځۍ پېژندنه ده. دا هم ډېره مهمه ده. ډېر زده کوونکي یو پوهنځۍ انتخابوي، خبر نه وي چې په دې پوهنځۍ کې څه شی تدریسېږي. کله چې هلته ور کامیاب شي، چپټر وګوري، کتابونه وګوري، استادان وګوري، لابراتوار وګوري، محیط وګوري، په هغه وخت کې پوه شي چې دا پوهنځۍ د ما لپاره مناسبه نه وه. دا څه شی، دا شی چې ما غوښتل هغه شی نه دی چې زه دلته ورته راغلی یم. نو هغه پوهنځۍ چې دا اوس تاسو انتخابوئ، دا اوس مو په لیست کې ټاکلې ده، هغه پوهنځۍ لکه خپل ځان چې پېژنئ، هغه پوهنځۍ هم هماغسې باید وپېژنئ. اقتصاد انتخابوئ، اقتصاد کې 5 ډیپارټمنټونه، 6 ډیپارټمنټونه په افغانستان کې په نوره نړۍ کې ډېر دي. ته هر ډیپارټمنټ مثلا بی بی ای ده، بی بی ای انتخابوم، په بی بی ای کې څه شی وي؟ ملي اقتصاد انتخابوم، په ملي اقتصاد کې کوم مسایلو څخه بحث کېږي؟ فایننس یا مالي او بانکي چارې انتخابوم، په هغه کې له کومو شیانو څخه بحث کېږي؟ احصایه او اکونومتري انتخابوم، په هغه کې له کومو مسایلو څخه بحث کېږي؟ ام آی اس انتخابوم، په هغه کې له کومو مسایلو څخه استفاده کېږي؟ نو هر ډیپارټمنټ چې تاسو انتخابوئ، هر پوهنځی چې تاسو انتخابوئ، هغه باید تاسو وپېژنئ. د هغه په کوم پوهنتون کې او په کومه پوهنځۍ وګورئ. پوهنتون هم ډېر مهم دی، پوهنځۍ هم ډېره مهمه ده. ډېر زده کوونکي وي په داسې لرې ولایت کې اوسي چې هغه کله چې پوهنتون ته ځي، په کور کې هم څوک نه لري، مسؤل نه لري، او دوی 4 کاله د کور سره یوه ستونزه لري، په کور کې مسؤل نه وي، او دوی لرې پراته ولایت کې وي، مثلا دا لوګر کې اوسي، په کور کې هم څوک نه وي، مسؤل نه وي د کور یې، او دا په هرات کې پوهنتون وایي. په داسې حال کې چې دا کولی شي په پکتیا کې هماغه پوهنځی په کشکه سره وایي، په خوست کې نږدې، او په کابل کې، همدارنګه په ننګرهار کې. د دې له امله کولی شي هر هفته کور ته راشي، هره میاشت کور ته راشي، اما په هرات کې دا ممکن زر کور ته رسیدګي ونه شي کړلی. نو تاسو کوم پوهنتون او کومه پوهنځۍ باید تاسو دقیق هغه پوهنتون هم وپېژنئ او هغه پوهنځۍ هم وپېژنئ. د پوهنځۍ محتوا کوم شیان په هغه کې تدریسېږي. لکه مخکې مې چې تاسو ته وویل چې اقتصاد وګورئ، بی بی ای. په بی ای کې عموما تجارتي مسایل بحث کېږي. یو بیزنس، یو کاروبار، که هغه دولتي اداره وي، که هغه شخصي اداره وي، د هغې پرمختګ ورکول، هغې ته پلان جوړول، هغې ته ستراتیژي جوړول، هغې ته تبلیغاتو پلان جوړول، هغې ته مارکیټینګ کول، د هغې د بشري سرچینو برخه مخ ته وړل، په بی بی ای کې بحث کېږي. اما په ملي اقتصاد کې وګورئ، دواړه د اقتصاد پوهنځۍ ډیپارټمنټونه دي. په ملي اقتصاد کې دوی برعکس مسایل بحث کېږي. په دې کې د یوه هېواد د خلکو د عوایدو لوړوالی، هم په کم شکل سره هم په لوی شکل سره، د یوه هېواد د عمومي پرمختګ مسایل، د یوه هېواد په اقتصاد کې د مختلفو عناصرو ونډه، د یوه هېواد په اقتصاد کې د سیمې د هېوادونو ونډه، د یوه هېواد په اقتصاد کې د فابریکو او بزنسونو ونډه، د یوه هېواد په اقتصاد کې د محصلینو د متعلمینو ونډه، ټول په ملي، ځکه نامه څخه معلوم ده چې ملي اقتصاد دی. دغه مسایل په دې کې بحث کېږي. محتوای فرق لري نسبت دې ته. ته دې محتوا سره مینه او علاقه لرې، که دې محتوا سره مینه او علاقه لرې. که مینه او علاقه د بزنس او تجارت او شخصي کاروبار سره وي، خو دا پوهنځی زه تاته توصیه کوم. او مینه او علاقه د ملي مسایلو سره وي، غواړې په دولت کې ته ډېره حده پورې کار وکړې، خو دغه پوهنځی زه تاته انتخابوم. دا پوهنځی تا لپاره څنګه ده؟ مناسبه ده. وګورئ، فایننس یا مالي چارې، مالي او بانکي چارې. مالي او بانکي چارې عموما د عوایدو راتللو، د عوایدو د تللو، د مصارفو او د لګښتونو د سنجولو څخه بحث کوي. عموما د پیسو سره کار لري. که په بانک وي او که په یوه اداره کې وي، د یوه ادارې که هغه دولتي وي او که هغه خصوصي وي، د هغه د مالي مسایلو په خدمت ته وي، چې دې او دې ډیپارټمنټ سره کاملا فرق لري. فایننس یا مالي چارې. همدارنګه احصایه وګورئ. ډېر زده کوونکي وایي زما د ریاضي سره علاقه نشته، نو زه اقتصاد باید وایم. په داسې حال کې چې احصایه کې ته 80% پورې ریاضي وي، احتمالات وي پکې، احصایه وي پکې، نو ده د ریاضي سره هم علاقه نشته ده، او د اقتصاد انتخاب کړی په هغه کې هم احصایه، ځکه دا احصایه نه پېژني چې څه شی په هغه کې بحث کېږي، نو دا هلته بیا پښیمانه وي. دا پښیمانه وي چې دغه پوهنځی چې ما انتخاب کړی د ما لپاره مناسبه نه وه. احصایه عموما د اعداد او ارقامو د راټولولو، د هغې د تحلیلولو، د هغې په اساس د تصمیم نیولو څخه بحث کوي. یوه کاملا متفاوته محتوا لري نسبت دغه پوهنځیو ته. همدارنګه نور ډیپارټمنټونه، همدارنګه په طب کې، همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې وګورئ. کمپیوټر ساینس چې دی، کمپیوټر ساینس
DCS کمپیوټر ساينس چې دی یو ډپارټمنټ مثلا سافټویر دی بل ډپارټمنټ چې دی آی ټي دی بل ډپارټمنټ چې دی معلوماتي سیستمونه دي وګورئ تاسو وایئ چې زه کمپیوټر ساينس انتخابوم په کمپیوټر ساينس کې هر ډپارټمنټ چې انتخابوي هر ډپارټمنټ مختلفه او متفاوته محتوا لري نسبت د هغې نورو ډپارټمنټونو ته که ته چېرته سافټویر انجینرینګ انتخاب کړې په کمپیوټر ساينس کې عموما تا کار به د سافټویر د جوړولو د ویبسایټ د جوړولو او د اپلیکیشن د جوړولو سره وي چې دا عموما کوډ لیکنې ته اړتیا لري ته به همیشه د کمپیوټر سره ناست وي کوډ به لیکې او ته به یو برنامه جوړوي یو اپلیکیشن به جوړوي یو ویبسایټ به جوړوي او یو سافټویر به جوړوي کمپیوټر دپاره یا د موبایل دپاره د موبایل چې تاسو اپلیکیشنونه وینئ د ګیمونو چې تاسو وینئ ټول د سافټویر انجینرانو د زحمتونو نتیجه ده آی ټي انفارمیشن ټکنالوژي دا د داسې مسایلو څخه بحث کوي چې هغه په یوه اداره کې هغه کوم معلوماتي سیستم چې دی د هغې د وصل کولو او د هغې د امنیت د سیستمونو څخه بحث کوي معلوماتي سیستمونه هم آی ټي ته یو څه ورته دي او داسې مسایلو څخه بحث کوي چې هغه هیڅ په سافټویر او په آی ټي کې یو څه کم استفاده کوي او په سافټویر کې ډېر کم استفاده کوي یعنې د یوې ادارې یو مدیر دی په یوه اداره کې هغه غواړي تصمیم ونیسي هغه مختلف ډپارټمنټونه لري د مختلفو ډپارټمنټونو هغه کوم اطلاعات چې راټولېږي هغه د معلوماتي سیستمونو د زحمتونو پایله ده نو تاسو هر ډپارټمنټ باید وپېژنئ او د هغې په اساس باید تاسو یو تصمیم ونیسئ همدارنګه ژورنالیزم وګورئ مختلف ډپارټمنټونه لري انجینري وګوره سیول انجینري یو رقم محتوا پکې تدریسیږي او د کار بازار لري د برق انجینري بل رقم ده د اوبو انجینري بل رقم ده همدارنګه سیاسی علوم حقوق عامه اداره که مختلف ډپارټمنټونه ولري نو تاسو باید هر پوهنځی هر ډپارټمنټ سم وپېژنئ کومه محتوا پکې تدریسیږي او د هغې په اساس څنګه وکړئ د ځان لپاره یو انتخاب وکړئ د کار بازار او عاید وګورئ تاسو باید دې ته هم فکر وکړئ چې دغه پوهنځی او دغه ډپارټمنټ چې زه انتخابوم په راتلونکي کې د کار بازار څرنګه دی په راتلونکي کې زه د دغه پوهنځي څخه څومره عواید کولی شم ځان لپاره ترلاسه کړم که څه هم یو څه ته باید تاسو ډېر پام وکړئ که چېرته تاسو په یوه برخه کې غوره وئ بهترین وئ په یوه برخه کې هغه که هره پوهنځی وي هر ډپارټمنټ تاسو ویلی وي که چېرته غوره وئ پکې لومړی نمبر وئ پکې تر ټولو نه به مو عواید ډېر وي او تر ټولو نه به مو ښه ژوند وي که چېرته تاسو ښکلي هنرونه ووایئ په هغې ته نقاشي ووایئ او نقاشي سره یې تاسو مینه و علاقه یا تاسو ښه نقاش یې یوه نقاشي په $10 $2000 $3000 حتی خرڅېږي چې د یوه هفته کې یوه دانه جوړه کړي په یوه کال کې به څو جوړه کړي یعنې یو ښه ژوند به دې وي که ته چېرته د ادبیاتو سره مینه ولرې او ادبیاتو کې سم کار وکړې ته به دومره عواید لرې لکه یو ډاکټر چې نه لري لکه یو انجینر چې نه لري که ته چېرته یو داسې پوهنځی وایي مثلا سافټویر انجینرینګ وایي یو اپلیکیشن چې ته جوړ کړې یو ویبسایټ چې ته جوړ کړې یو سافټویر چې ته جوړ کړې هغه به دومره پیسې تا ته ګټي چې هغه به هېڅکله یو انجینر په مختلفو شرکتو کې ونه کېږي هېڅکله به یو ډاکټر ونه کېږي ډېر داسې نمونې به تاسو وینئ په خپل ژوند کې خو په هغه وخت کې چې تاسو هغه برخه کې غوره وئ حتی که چېرته تاسو استاد شئ ریاضي ووایئ فیزیک ووایئ کیمیا ووایئ د همدغو تاسو بعضې استادان پېژنئ په کورسو کې به مو لیدلي وي څومره عواید دوی لري څومره پیسې دوی ګټي دوی په همغه برخه کې تکړه استاد وي په همغه برخه کې ځان رسولی وي د همغه برخه سره علاقه او مینه لري په همغه برخه کې ځان وقف کړی وي استاد وي چې چاته وایي چې وګورئ ډېر استادان تاسو په کلیو کې هم وینئ په بازار کې هم وینئ 8000 9000 10,000 ماشي وي او به همغه استاد وي د همغه پوهنځي څخه فارغ شوی وي همغه محتوا یې ویلي وي اما 2 لکه 3 لکه 10 لکه روپۍ دې میاشتې کېږي یعنې تاسو که چېرته تکړه یې په هغه برخه کې نو د کار بازار دومره مه ګورئ اما بیا هم بعضې پوهنځي دي چې د کار بازار ډېر نقش په هغه کې لري مثلا حقوق پوهنځی او کمپیوټر ساینس تاسو د بل سره مقایسه کوئ یو نفر د حقوق وي د بل د کمپیوټر ساینس وي د کوم ته ډېر کار پیدا کوي کمپیوټر ساینس والا د ډېر زر کار پیدا کوي ځکه چې نن ورځ کمپیوټر ټوله نړۍ د ټکنالوژۍ پر اساس مخ ته ځي او ټوله نړۍ چې ده ټکنالوژۍ ته یې مخه کړې ده او ټکنالوژي چې ده نن ورځ په هر اداره کې که هغه دولتي وي که هغه خصوصي وي په هر ځای کې نن ورځ استفاده کېږي او د کمپیوټر ساینس محصلینو ته که چېرته په افغانستان کې کار پیدا نشي دوی د کمپیوټر انټرنیټ او موبایل په اساس د افغانستان د جغرافیې څخه هاخوا هم دوی کولی شي کار وکړي
دوی کولای شي په هندوستان کې په یو شرکت کار وکړي، په افغانستان کې دوی کولای شي په امریکا کې په یو کمپنۍ کې په یو شرکت کار وکړي، په افغانستان کې په خپل کلی کې نو کمپیوټر لري، سافټویر جوړ دی، میل طریقې ورلېږي، دلته کار کوي. وګورئ د ټویټر فیسبوک د ټول پیژنې د ټویټر چې څه کار کوونکي دي ټول په کورو کې کار کوي، ټول په کورو کار کوي، کرونا په خاطر ټول رخصت کړي، کور څخه دوی کار کوي او پیسې ګټي. میلیونونو خلک نن ورځ دي چې په کور کې ناست وي، هر ورځ په 8 بجو ته 4 بجې پورې وظیفه نه ترسره کوي، په کور کې ناست وي، کور کې دوی پیسې ګټي. او بل حقوق وګورئ، حقوق څنګه چې ښه پوهنځی ده، د کار بازار نسبت کمپیوټر ساینس ته نسبت بی بی ای ته نسبت بعضې نورو پوهنځیو ته چې دی هغه ټیټ دی، خو بیا هم که چېرته تاسو حقوق ووایئ او تکړه یې پکې د ځان لپاره همیشه تاسو لپاره په هر ځای کې ځای شته دی، که هغه دولتي اداره وي که هغه خصوصي اداره وي. بعضې خلک وایي چې واسطه ده دا لري، څه ده په دولتي اداره کې واسطه وي، اما په خصوصي اداره کې هغه نفر نیسي چې هغه تکړه وي. زه خپله په دغه کورس کې غواړم یو استاد ونیسم، داسې استاد نه نیسم چې څوک ماته واسطه معرفي کړی وي، هېڅ پوهېږي نه. زه دلته ګورم چې شاګردان ورڅخه راضي دي او که نه دي راضي، شاګردانو ته ښه درس ورکولی شي که نه، چې تکړه یې به درته نیول کېږي. نو داسې هم هغه پوهنځی چې تاسو ویلې ده که چېرته پکې ټاپ وایه نو هېڅ کومه خبر نشته. د زده کړو څخه وروسته د کار څرنګوالی، کله چې تاسو زده کړې خلاصه کوئ د کار څرنګوالی به مو څرنګه وي؟ آیا تاسو غواړئ چې شخصي کاروبار ولرئ او که غواړئ په یو دولتي اداره کې کار وکړئ؟ که چېرته تاسو عموما د شخصي کاروبار سره ډېره علاقه لرئ نو تاسو لپاره هغه پوهنځی چې تاسو شخصي کار په برخه کې تاسو لپاره مرسته کوي نو هغه ښه دي. مثلا تاسو اقتصاد ویل، بی بی ای مو ویله یا یو بل ډپارټمنټ مو ویلو، هغه کې که چېرته تاسو وغواړئ شخصي کاروبار رامنځته کړئ، ښه مهارتونه او وړتیا او پوهه یې لرئ. یا د طب په برخه کې تاسو یو طب مو ویله د کار شخصي شفاخانه، شخصي معاینهخانه ځان لپاره جوړه کړئ. او همدارنګه که چېرته تاسو چاپېریال ساتنه ویلي وي، شخصي کار تاسو لپاره جوړول یو څه څنګه دی؟ ستونزمن دی په هغه رشته کې، البته تاسو په خپله رشته کې د تاسو لپاره شخصي کار رامنځته کول یو څه ستونزمن دی نسبت دې لپاره چې تاسو طب ویلي وي، تاسو اقتصاد ویلي وي، تاسو حتی زراعت چې ووایئ کولی شئ شخصي سکتور کې تاسو ډېر فعالیتونه ترسره کړئ، زراعتي فارمونه جوړ کړئ، زراعتي پروژې پیل کړئ او داسې نور کارونه. نو دویمه مرحله هم پای ته ورسېدله، اول د ځان پېژندلو، ځان وپېژندلو، دوهم د هغه پوهنځی پېژندلو. پوهنځی مو چې وپېژندله، د پوهنځي په پېژندلو کې دا شامل وي چې تاسو د هغه پوهنځي محتوا وګورئ، د هغه پوهنځي د کار بازار وګورئ چې څومره د کار بازار لري، او کله چې تاسو د زده کړې څخه فارغ شئ څرنګه کار باید تاسو ترسره کړئ. د ټولو مسایلو ته باید تاسو څنګه وکړئ؟ پاملرنه وکړئ. راځم اوس دلته چې تاسو ځان وپېژندلو او د پوهنځي محتوا وپېژندله، اوس تاسو غواړئ یو انتخاب وکړئ. اوس د انتخاب مرحله رارسېږي. وګورئ انتخاب چې دی ډېر مهم دی، زموږ ژوند چې نن هر څه دی د خپلو انتخابونو محصول مو دی. تاسو نن انتخاب کړله چې زه نن په شپږ نه تر 9 بجې پورې سیمینار ته ځم. تاسو نن انتخاب کړې ده چې زه نن یو ازمایښتي کانکور ورکوم. تاسو کولی شئ نن ورځ انتخاب کړی وای چې زه نن خوب کوم. تاسو انتخاب وکړل یو کال مخکې چې زه باید د کانکور لپاره ځان چمتو کړم او په کانکور کې لوړه نمره واخلم، خپل خوښ وړ پوهنځي ته ځان ورسوم. تاسو کولی شئ یو کال مخکې دا انتخاب وکړئ چې کانکور ما پر ډېر اهمیت لري، وخت په هغه کوڅه کې ځای که وخت په هغه کوڅه کې ځای که د هغه ملګرو سره وخوانده او وخت ضایع که او هېڅ زده مه کړه. دا تاسو انتخاب و. نو نن ورځ هم تاسو هر پوهنځی، هر پوهنتون چې انتخابوئ د تاسو په راتلونکي باندې باید تاثیر لري. د تاسو راتلونکي 15 کاله وروسته، د تاسو راتلونکی 10 شل 30 کاله وروسته د نن ورځې په انتخابونو پورې اړه لري چې نن ورځ تاسو څرنګه انتخاب کوئ. نن ورځ چې هر شی ته یې تاسو هغه مخکیني انتخابونه دې ځای ته راورسولی. که چا انتخاب کړی وای سیګریټ، نسوار، چرس، نن ورځ به چېرته و؟ د پولیسو خوا سره به و. او که چېرته چا انتخاب کړی وای چې نه منظم درس ویل او درس راتلل، فقط مطالعه کول، نن ورځ تاسو دا نتیجه وینئ چې سبا به تاسو خپل پوهنځیو ته رسېږئ، خپل موخو ته رسېږئ. نو نن ورځ هم تاسو چې کومه پوهنځی انتخابوئ هغه تاسو په ژوند کې ډېر څنګه دی تاثیر لري. نو راځم دې ته چې اول هغه رشتې تاسو لیست کړئ چې په هغه کې تاسو مینه او علاقه ډېره وي. مینه او علاقه چې پکې ډېره ده اول هغه لیست کړئ، بیا هغه لیست کړئ چې تاسو په هغه کې علاقه مینه متوسطه وي او په هغه کې هغه رشتې تاسو لیست کړئ چې په هغه کې مینه او علاقه کم وي. البته د مینې او علاقې څخه هغه مخکیني فکټورونه مې چې مخکې درته ویله چې خپل استعداد مو دی یا خپل هدفونه مو دي او د هغه پوهنځی د تاسو د هدفونو او موخو سره تطابق لري، تاسو د مینې سره تطابق لري او که نه هغه هم باید تاسو څنګه کړئ په نظر کې ونیسئ. نو انتخابونه مو چې وکړل، 10 انتخابونه په ترتیب سره
اول سر کې هغه انتخابونه چې تاسو ورتاوي هم پکې لوړ دي، مینه مو هم پکې لوړه ده، استعداد هم په هغه برخه کې لري. دوهم هغه برخه کې چې تاسو هغه د همدغه استعداد مینه او علاقه متوسطه ده، او په دریمه کټګوري کې هغه چې تاسو په هماغه برخه کې مینه او علاقه او استعداد چې متوسطه ده. کله مو چې دا انتخابونه وکړل، په اخر کې تاسو دا انتخابونه چې دي دغه محدود کړئ. محدود په دې معنا سره ځکه چې تاسو کانکور کې لاس شته نشئ کولای. تاسو یوازې د 5 انتخابونو حق لرئ. 5 انتخابونه تاسو کولای شئ، او تاسو دغه 5 انتخابونه کولای شئ چې انتخاب مو چې کله کړل هغه څخه وروسته تاسو د کورنۍ د غړو سره هم مشوره وکړئ. وګورئ د کورنۍ غړي عموما مور او پلار تاسو ته څه وایي. مور درته وایي چې زوی انجینر شي، زوی ډاکټر شي، پلار دې هم ممکن همداسې خبره درته وکړي. تاسو وګورئ تاسو علاقه د ادبیاتو سره ده. مور او پلار ته د څرنګه قناعت ورکوي چې زه پلاره، زه مورې، زه د ادبیاتو سره مینه لرم، زه د ادبیاتو سره علاقه لرم، زه په دغو برخو کې هدفونه ځان لپاره مې ټاکلي دي، یا د ادبیاتو سره یا د یو بلې پوهنځي سره. تاسو غواړئ چې انجینري ووایئ په ما باندې. انجینري چې دا اصلا د ما خوښېږي نه، زه ته څرنګه کتاب د انجینري ووایي چې کله مینه نه ورسره لرم. نو تاسو باید د هغه سره هم مشوره وکړئ، خپل سره هم انتخاب ونه کړئ. د هغوی انتخاب چې دی تاسو باید د لامل نشئ چې تاسو هماغه انتخاب وکړئ چې پلار مو څه درته وایي، مور مو څه درته وایي. مور او پلار ممکن دا فکر وکړي چې انجینر ښه معاش لري او ښه عواید لري، ډاکټر هم همداسې. اما تاسو ته ما دا وړاندې کړی چې یو استاد نن ورځ د ډېرو ډاکټرانو نه ډېرې پیسې ګټي. یو نقاش نن ورځ چې په خپله برخه کې ښه وي د ډېرو ډاکټرانو او انجینرانو نه ډېرې پیسې ګټي او ښه ژوند لري. نو تاسو د خپل کورنۍ له غړو سره هم مشوره وکړئ، د هغه خلکو سره چې په هغه برخه کې تخصص لري. مثلا کمپیوټر ساینس ویلې، سافټویر انجینرینګ ویلې، د خپل سافټویر انجینر وي، د هغه سره تاسو کولای شئ مشوره وکړئ چې زه هم همدغه پوهنځی انتخابوم. تا مشوره ماته څه شی ده؟ هغه ممکن تاسو ته ډېره ښه مشوره درکړي. که چېرته هغه پوهنځی کې دی ډېر ستدلی وي، هر پوهنځی چې وي، ممکن تاسو دې لامل شي چې هغه پوهنځی انتخاب کړئ، او ممکن دې لامل شي چې هغه پوهنځی انتخاب نه کړئ. ممکن درته ووایي چې دغه ستونزې ممکن تاسو ته پوهنتون کې مخته راشي، دغه پوهنځی ته مه انتخابوئ، یا تا استعداد او مینه او علاقه چې ده په دغو برخو کې نشته ده. او همدارنګه په اخر کې تاسو خپل لیست څنګه کوئ، نهایي کوئ. هغه 5 انتخابونه مو چې کړي دي هغه لیست نهایي کوئ، چې داسې نه وي چې کله چې تاسو کانکور امتحان ورکوئ په هغه ورځ تاسو ووایئ چې زه کوم انتخابونه وکړم. مخکې له دې چې ته د کانکور ازموینې ته داخل شې، د انتخابونو لیست باید تاسو سره وي چې اول انتخاب، دویم انتخاب، دریم انتخاب، پنځم انتخاب. او بل دا چې تاسو باید لومړی مرحله انتخابونه، دوهم مرحله انتخابونه، دریم مرحله انتخابونه تاسو ولرئ. مثلا که چېرته مې پارچه ډېره ښه حل کړه، دغه پوهنځی انتخابوم. که چېرته مې متوسطه حل کړه، دغه پوهنځی انتخابوم. ممکن پارچه تاسو لپاره سخته وي، ممکن باید سوالونه تاسو حل نه کړئ، ممکن تاسو ټول سوالونه حل کړئ. نو تاسو باید خپل لیست نهایي کړئ او مخکنیو معیارونو په اساس هغې ته نمرې ورکړئ، رتبه بندي یې کړئ. خلاصه د سلایډونو ته راځم. وګورئ په افغانستان کې چې کومې پوهنځی دي هغه ټول دغه پوهنځی دي. اول تاسو مخکې مې درته وویل چې تاسو خپل ځان چې کله وپېژندلو، پوهنځی باید تاسو وپېژنئ. هغه پوهنځی په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تدریسیږي، هغه هر یو پوهنځی ته باید وپېژنئ چې کومې پوهنځی دي. مثلا د ژورنالیزم څخه شروع او تر ورزشي او بدني روزنې پورې دا ته ما ټول لیست کړي دي. هغه پوهنځی چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي هغه ټول دغه پوهنځی دي. په دغه پوهنځیو کې په دغه لیست کې ته وګوره چې کومې پوهنځی تا د مینې، علاقې، استعداد، هدفونو او خپلو وړتیاوو مطابق دي. یو نفر دی د طب سره مینه لري، علاقه لري، وړتیاوې یې هم لري، اما ده ځان نه دی رسولی. دی نشي کولی در سره 40 در سره 50 در سره 60 نه پاچه کیږي، اما ده وړتیاوې کمې دي. نو ده لپاره هغه پوهنځی څه دی چې مناسبه ده، اما اوس نشي ځان رسولی. نو دی باید هغه پوهنځی انتخاب نه کړي. په دغو پوهنځیو کې کومه بله پوهنځی د لپاره مناسبه ده او هغه پوهنځی باید څنګه کړي، انتخاب کړي. راځم دوهمې مرحلې ته اوس په دې پوهنځیو کې تاسو خوښ پوهنځی کومې دي. که چېرته وایي تاسو سیاسي شخصیت لرئ یا حقوقي شخصیت لرئ او یا غواړئ سیاسي شخص واوسئ په راتلونکي کې، یا غواړئ تاسو یو حقوقي شخصیت واوسئ په راتلونکي کې، او یا تاسو یو ټولنیز فکر لرئ. ټولنیز فکر دې ته ویل کېږي چې تاسو ټولنې ته ډېر خدمت وکړئ. تاسو هم د ټولنې په منځ کې وي، لکه بعضې وکیلان کې چېرته تاسو وینئ، بعضې مالکان کې چېرته تاسو وینئ، ولسوالان که چېرته داسې فکر وایي لرئ، سیاسي، حقوقي او ټولنیز خدمت فکر، وایي دغه پوهنځی تاسو لپاره مناسب دي.
حقوق پنځه د شرایطو پنځه د اجتماعي علومو پنځه د طبیعي علومو پنځه د ارتباطات و ژورنالیزم روانپوهنه یعنی روانشناسی بهرنۍ او ملي ژبې همدارنګه عامه اداره او پالیسي که چېرې دغسې شخصیت تاسې غواړئ شی په راتلونکي کې دغه پنځه د ما تاسې لپاره توصیه ده چې دغه پنځه کې چېرته تاسو انتخاب کړی دغه پنځه کې هغه کومه محتوا چې تدریسیږي هغه تاسو د موخو سره څنګه دي تطابق لري یی که چېرته تاسو یو تخنیکي فکر لرئ یا یو تخنیکي شخصیت وی یا داسې ډېر علمي نفر وی یا غواړئ علمي نفر هم شی په راتلونکي کې وی تاسو دغه پنځه کې چېرته د انتخاب کوئ ښې به وي وګورئ یو نفر د تخنیکي فکر لري غواړي کوډ ولیکي غواړي یو اپلیکیشن جوړ کړي غواړي یو ډکشنري جوړ کړي غواړي یو ماشین حساب جوړ کړي غواړي داسې یو سافټویر جوړ کړي چې هغه خلکو څیره وپېژني چې دا څوک دی په بازار کې تاسو وینئ نو تاسو وایي دغه پنځه انتخاب کړئ کمپیوټر ساینس کمپیوټر ساینس کاملا یو تخنیکي پنځه ده که چېرته تاسو سیاست سره علاقه لرئ غواړئ یو ټولنیز شخصیت شئ نو کمپیوټر ساینس تاسو لپاره مناسبه نه ده یا ساختمان وګورئ ساختمان کې کوم کوم مسایل بحث کېږي ساختمان تاسو یو ساختماني انجینر یې هغه که چېرته تاسو یو ټولنیز فکر ورسره ولرئ تاسو که چېرته داسې یو شخصیت غواړئ چې هغه په ټولنه کې تر ډېره حده پورې وي نو ساختمان تاسو لپاره مناسب دی مناسب نه دی یا کیمیاوي ټکنالوژي چې عموما تاسو په لابراتوار کې یې په لابراتوار کې تاسو کار کوئ او تاسو عموما د ټکنالوژي سره کار کوئ تاسو دواوې جوړوئ تاسو نوي اختراعات کوئ که چېرته تاسو همه شخصیت لرئ دغه پنځه تاسو انتخاب کړئ یا جیولوژي او معدنونه څوک په معدنونو کې عموما په غرو کې په معدنونو کې په دښتو کې یو نفر د اصلا د هغه شان سره علاقه نه لري دا باید هماغه پنځه انتخاب کړي نه انجینري یا فارمیسی دواوې جوړول لابراتوار هغه په دغه سره ګډ کړه پاراسامول ترېنه جوړېږي دا په دې سره ګډ کړه پناډو ترېنه جوړېږي دا دغه څخه ګډ کړه سر دوا جوړېږي دا دې سره ګډ کړه د پښو دوا ترېنه جوړېږي دا یو شخصیت چې تاسو ولرئ چې ډېر تخنیکي وي او ډېر علمي وي او جزئی شخصیت وي هغه تاسو کولای شئ د کمپیوټر ساینس پنځه همداسې د نورو پنځه څنګه کړئ انتخاب کړئ وایي که چېرته تاسو یو اقتصادي فکر لرئ یو مدیریتي فکر لرئ او غواړئ له داخلي او داخل کې چې کومې سرچینې د هغې څخه استفاده وکړئ تاسو کولی شئ اقتصاد ووایئ زراعت ووایئ او معادن پنځه ووایئ که چېرته تاسو وګورئ په افغانستان کې 3 تریلیارده ډالرو په ارزښت مدني توکي په خپل هېواد کې لرو نو د دې څخه تاسو کولی شئ یعنې دا د دې معنا لري چې په راتلونکي کې د معادنو د زده کوونکو لپاره هغه څوک چې د معادنو څخه فارغ شوي د هغې لپاره یو لوی د کار بازار شته دی ځکه چې موږ 3 تریلیارده ډالر یعنې 300 میلیارد ډالرو په ارزښت موږ په ځمکه کې سرچینې لرو دا به رایستل کېږي دا حتما بشري سرچینو ته اړتیا لري همدارنګه زراعت وګورئ موږ یو زراعتي هېواد یو موږ تر ډېره پورې اقتصاد په زراعت پورې اړه لري نو هغه پنځه که چېرته تاسو زراعت سره علاقه مینه وي او غواړئ د زراعت په برخه کې کار وکړئ پانګونه وکړئ شخصي کاروبارونه پکې ولرئ نو زراعت هم تاسو لپاره مناسبه ده همدارنګه اقتصاد که چېرته تاسو غواړئ چې یو فابریکه جوړه کړئ یو بزنس ولرئ یو کاروبار ولرئ او هغه ته پرمختګ ورکړئ نه غواړئ چېرته په یو دولت کې یو بل چېرته کار وکړئ او غواړئ خپل ځان مدیر خپلوئ خپل ځان رئیس خپلوئ او خپل کار ولرئ نو اقتصاد تاسو لپاره څنګه دی مناسب دی که چېرته تاسو دغه فکر لرئ چې شخصي بزنس ولرئ شخصي کاروبار ولرئ او مدیریتي فکر لرئ نو تاسو لپاره اقتصاد مناسب دی همدارنګه زراعت او معادن هم مخکې څنګه کړل تشریح کړله یی که چېرته تاسو له سلامتیا چاپېریال او صحت سره مینه لرئ نو تاسو لپاره کومې پنځه مناسبې دي طب چاپېریال ساتنه د ساینسي برخې چې کومې دي وضع ستوماتولوژي د روغتیا برخې تکمیل کوونکې برخې مثلا نرسنګ متمم صحي چې ورته وایي بعضې ډیپارتمنټونه دي طب پنځه کې تاسو هغه لیست بیا وګورئ عامه صحت همدارنګه قابلګي بدني روزنه ورزشي علوم یو نفر دی ورزشي علوم وایي څرنګه خپل صحت ته پاملرنه وکړو څرنګه ورزش وکړو د ورزش هره رشته ته معرفي شوې وي یوه رشته مثلا باډي بلډري ده یا مثلا فایټینګ دی یا بله برخه دوی څلور کاله وایي همدارنګه ویټرنري که چېرته تاسو دغه فکر لرئ چې سلامت باید په راتلونکي کې او د سلامتیا سره مینه لرئ او غواړئ په دغه برخه کې تاسو کارونه وکړئ کار وکړئ علاقه مو ورسره مینه مو ورسره یا استعداد پکې لرئ نو دغه پنځه تاسو لپاره مناسب دي د طب پنځه کې انتخاب کړئ نو تاسو لپاره بهتري وي که چېرته تاسو له هنر فرهنګ او ادبیاتو سره مینه لرئ نو تاسو لپاره
کومې پوهنځۍ مناسبې دي؟ داخلي و بهرنۍ ژبې خپل هنرونه او ژورنالیزم او رسنۍ. یو نفر د ډېر فرهنګي شخصیت وي، همیشه په مشاعرو کې ګډون کوي، همیشه د اوس د لیکوالۍ سره مینه ورکړه لري، د اوس شعرونه لیکي. د دې لپاره کمپیوټر ساینس مناسب دی، د دې لپاره ساختماني انجینري مناسبه ده. خو چې وایم په برخه کې کار نه کوي، د اوس په ځان باور په هغه برخه کار نه کوي، د غواړي په کومه برخه کار وکړي، په هغه برخه کې د علاقه ورسره لري. همدارنګه ژورنالیزم او رسنۍ هم د دوی لپاره څنګه دي؟ مناسب دي. این 15 کال وروسته به کومې پوهنځۍ او کومې رشتو ته په بازار کې ډېره اړتیا وي. یو تحقیق شوی 15 کال وروسته وی عموما لومړی سر چې ډېره اړتیا ده ورته هغه کمپیوټر ساینس دی. د اوس په افغانستان کې تاسو وګورئ ډېر خلک بیکاره دي، اما د کمپیوټر ساینس زده کوونکي کې 9% پکې هم دي. 9% هم دا زده کوونکي چې کمپیوټر ساینس فقط ورغلي وي، یعنې هېڅ شی نه وي زده کړي. یعنې د کمپیوټر ساینس د زده کوونکو د بیکارۍ کچه اصلا نشته او د بیکارۍ کچه ډېره ټیټه ده او صفر په اندازه ده. هغه کسان چې بیکاره وي عموما یا بیکار پیدا کولو نه پوهېږي، حتی سي وي خپل ځان لپاره نشي لیکلی، یا به چېرته مرکه نشي کړلی، یا به هغه شی زده نه وي. یعنې ټکنالوژي برخه چې د ما مخکې هم تاسو ته ارزښت بیان کړی چې د افغانستان د جغرافیې څخه بهر ته کولی شي خپل مهارت وړاندې خپل مهارت عرضه کړي. خو د هغه چا لپاره توصیه کوم چې مینه ورسره لري، استعداد پکې لري او هغه چې کوم چاپېریال چې هغه دی هغه وکولی شي وزغمي دی. یو نفر د چلو از کور لیکي، ته د هغه سره علاقه لري، یو نفر یو ټولنیز شخصیت لري، ډېر عموما غواړي د ملګرو د انډیوالانو سره وي. دی باید آیا دی کله چې کمپیوټر ساینس وایي کوډینګ دی هر ورځ کولی شي؟ هر ورځ ملګري ورته وایي راځه نن پغمان ته ځو، نن ورځ فلانکي ځای کې چک کرده، نن ورځ فلانکي ځای کې چک کرده، هر ځای چکرو ته ځي، د دې څخه کوډ پاتې وي. کوډ داسې نفر باید ولیکي په کمپیوټر کې چې هغه ډېر انډیوالانو ملګري ونه لري او داسې یو شخصیت ولري چې هغه عموما تنهایي خوښي وي، تنهایي خوښي وي. د ملګري سره ټولنه کې چې وي ښه حس نه لري، تنها چې وي ډېر ښه فکر یې جوړ وي او یعنې درونګرا وي. نفر چې شخصیتونه کله چې مطالعه کوي یو درونګرا وي یو بیرونګرا. بیرونګرا هغه شخصیت ویل کېږي چې دی عموما د ملګرو سره وي، ډېر زر اړیکې جوړوي، د هغو سره وخوانده، د هغو سره وخوانده او ډېر زر صمیمي کېږي. بعضې وي زر صمیمي کېږي نه، ډېرې کمې اړیکې لري خو ډېرې قوي اړیکې بیا لري. کمې وي قوي وي، دوه درې نفره پېژني خو سم د زړه راز ورسره لري، سم یې پېژني. او نور چې وي 200 ملګري لري خو یو هم سم داسې قوي اړیکه نه ورسره لري او هر ورځ نوي ملګري هم پیدا کوي. کله چې مېلمانې ته لاړ شي چې ونه غږېږي طاقت یې نه کېږي، یعنې ملګري سره چې نه وي طاقت یې نه کېږي. او بل نفر چې وي چې په زور یې غږېږي نه غږېږي، تکرار ناسي فقط فکر کوي، خپلو فکرونو کې ډوب وي، په خپلو خیالونو کې ډوب وي، اصلا حتی په مجلس کې تمرکز نه وي. رواني لحاظ کې چېرته تاسو داسې شخصیت لرئ کمپیوټر ساینس ستاسو لپاره مناسب دی. او د کاروبار برخه د بزنس برخه چې د نن ورځ په نړۍ کې وګوري او اول په افغانستان کې دولت ډېر خلکو ته کار پیدا کړی کې خصوصي سکتور کې نن ورځ ډېر خلک کار کوي نسبت دولت کې 1 میلیون خلک کار کوي، د مليونو د پولیسو د امنیت د معلمانو د ټولو خلکو په شمول 1 میلیون نفر دي په افغانستان کې چې دولت کار زمینه پیدا کړې ده. هم په میلیونونو دي چې په شخصي بزنسونو کې کار کوي. افغان بسیم شرکت نن ورځ په لسګونو زره خلک کار پکې کوي. همدارنګه اتصالات کمپنۍ، نورې کمپنۍ، بانکونه دي چې په زرګونو خلک کار پکې کوي. نورې کمپنۍ دي مثلا د الکوزي کمپنۍ چې په زرګونو خلک کار پکې کوي. د خلکو ته د کار زمینه پیدا کړې ده. نو شخصي بزنسونه، شخصي کاروبارونه چې د ټول نړۍ کې حتی په افغانستان کې په راتلونکي کې ډېر پرمختګ وکړي او ډېره تقاضا به وي ورته. یعنې که چېرته تاسو هغه پوهنځی ووایئ چې شخصي کاروبار لپاره زمینه مساعده وي، حتما یې تاسو لپاره توصیه کوم او په راتلونکي کې به تاسو یو ښه کار ولرئ. شخصي د کانونو برخه مې مخکې درته ویل چې په افغانستان کې ډېر بازار لري او زراعت او مالداري چې په افغانستان کې ځکه زراعت داسې یو هېواد موږ لرو چې زراعت او مالداري لپاره مناسب دی. که چېرته تاسو په دغه برخه کې کار وکړئ ډېرې لاسته راوړنې به ولرئ او یا هم په دغه کې چېرته کار وکړئ. همدارنګه د طب برخه چې ده د صحت سره علاقه لري. په ټوله نړۍ کې یو نفر دی که هر څومره پیسې هم پیدا کړي بیا هم د دې لپاره مریضي مخته راځي، د دې لپاره هر کوم حالات مخته راځي، نو دی په خپل صحت ته ډېره پاملرنه کوي. نو د صحت برخه چې ده هغه هېڅ کله له منځه نه ځي، همیشه به هغه وي. که چېرته تاسو دغه پوهنځی ووایئ د صحت برخه چې پورې چاړه ولري هېڅ کله به بېکاره نه شئ، همیشه به تاسو کار ولرئ او یو ښه ژوند ولرئ. راځم بلې مرحلې ته درېیمه که چېرته تاسو په خپلو نمرو باور لرئ
نو تاسو کولی شئ هر ځای او هر مسلک او هر شی چې تاسو انتخاب وکړئ کولی شئ هغه وکړئ. خو یې کوښښ وکړئ داسې ځای انتخاب کړئ چې تاسو آرام او خپلې کورنۍ ته نږدې وئ. وګورئ یو نفر دی د کمپیوټر ساینس سره یې مینه ده. لومړی انتخاب یې د کابل کمپیوټر ساینس سافټویر انجینري ده. دوهم یې آیټي ده. دریم یې معلوماتي سیستمونه دي. څلورم انتخاب یې په پولیتخنیک پوهنتون کې دی. پنځم انتخاب یې چې دی په تعلیم تربیه پوهنتون کې دی. کابل کې د انتخابونه پوره شول. اما دا کله چې کابل نمرې خو لوړې دي، دا کله چې پاشه حلوي د نمرې ډېرې ټیټې راځي. ډېرې ټیټې راځي نو دا نشي کولی کابل کې د خپل پنځه ته ځان کامیاب کړي. دا څنګه کوي؟ دا ولایتونه انتخابوي. خو دا ته دی ګوري چې زه که له کابل څخه ووځم ممکن ستونزې ولرم، او دی که چېرته اوس د کمپیوټر ساینس پر ځای دی ادبیات ووایي یا ژورنالیزم ووایي، دغه د لپاره ښه دی که نه دا چې ولایت ته لاړ شي. زما په نظر چې د لپاره چې دی ولایت ته لاړ شي ښه دی. په دو خاطر ښه دی چې هیڅ کله تاسو پوهنځی د پوهنتون قرباني کوئ مه. په دو خاطر چې پوهنځی کې همیشه د تل دپاره یې. ژورنالیزم دی وبي د ټول عمر غواړي ته په ژورنالیزم کې کار وکړې، هغه تا تخصص شو. انجینري دی وبي هغه تا تخصص شو، څلور کاله غواړي په هغه کې کار وکړې. اقتصاد دی وبي استاد شوې، یو بله پوهنځی دی وبي طب دی وبي. اما پوهنتون کې فقط څلور کاله یې، څلور کاله وروسته د هغې څخه راځې. یعنې داسې مه کوه چې ته د ټول ژوند یې خراب کړې، ټول ژوند یې خراب کړه فقط څلورو کالونو ته وګورې. فرق نه کوي که چېرته ته طب سره مینه لرې، هرات هم پسې لاړ شه، کندهار ته هم پسې لاړ شه، بامیانو ته هم پسې لاړ شه، بلخ ته هم پسې لاړ شه. که کمپیوټر ساینس سره مینه لرې کابل کې نه شو ولایتونه انتخاب کړه. کمپیوټر ساینس ووایه که هغه هر چېرته وي، ځکه هغه تا مخکیني معیارونه چې دي د هغو په اساس دی. مخکینی شانس چې ته مینه لرې د هغې په بنسټ ټاکلی دی. دا مه وایه چې کابل کې دی ومه یا په ننګرهار کې دی ومه یا ملګرو سره دی ومه فرق نه کوي. ادبیات بعضې نفر د څرنګه عجیب انتخابونه لري. اول انتخاب د کابل انجینري، دوهم انتخاب د ننګرهار مثلا طب ته وګوره، طب ته وګوره، انجینري ته وګوره. څلورم انتخاب د کندهار ژورنالیزم، پنځم انتخاب د کابل زراعت، ژورنالیزم، طب، انجینري د انتخابونه وي. یعنې دا پنځه ډوله شخصیت دی. اصلا دا علاقه په دې کې نه پیدا کېږي چې دا علاقه د دې څه سره ده هر چې کامیاب شو. نه داسې انتخابونه باید تاسې کړي وي چې هغه په یوه کورنۍ پورې اړه ولري. لکه مخکې مې چې درته وویل چې تاسو کوم ډول موخې لرئ، کوم ډول شخصیت لرئ، هغه په هغه په ګروپي شکل سره تاسو ته راوستلی. د ګروپ څخه تاسو باید انتخاب وکړئ. داسې نه وي چې یو انتخاب مو د یو ګروپ څخه وي، بل انتخاب مو د بل ګروپ څخه وي، بل انتخاب مو د بل ګروپ څخه وي. خو بیا هم که چېرته تاسو په ځان باندې باور لرئ، هر پوهنځی هر رشته چې تاسو کولی شئ انتخاب کړئ هغه کولی شئ. خو بیا هم که چېرته ضعیفه وئ تاسو کولی شئ ولایتونه هم څنګه کړئ انتخاب کړئ. او بل کله چې تاسو انتخاب کوئ او وګورئ یوې برخې ته باید تاسو پام وکړئ. مثلا تاسو غواړئ اقتصاد انتخاب کړئ. اقتصاد وایم په کابل کې ښه په اقتصاد کې اول باید کوم ډیپارتمنټ زه انتخاب کړم؟ که چېرته زه اول احصایه انتخاب کړم او بیا بي انتخاب کړم، که چېرته زه احصایې ته کامیاب نه شم خو بي ته هم زه نه کامیابېږم. ځکه بي چې دا تقاضا یې ډېره ده، ډېر خلک انتخابوي، نمره پورته ځي. دوهم برخه چې نمره ډېره ده، لوړه پورته ځي، تقاضا یې ډېره وي، بانکي چارې وي. او درېیم برخه کې بیا ملي اقتصاد او نور ډیپارتمنټونه راځي. نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه ډیپارتمنټ چې دی په داسې شکل سره انتخاب کړئ چې که چېرته لومړی انتخاب نه شي، دوهم انتخاب نه شي، درېیم انتخاب. او همدارنګه پوهنتونونو رنګ او درجه هم په نظر کې ونیسئ چې لومړی درجه مثلا زه اقتصاد انتخابم، اول باید شیخ زاید اقتصاد انتخاب کړم، د خوست که د کندهار. زه باید د تېر کال نمرو په اساس یو تخمین ځان سره ولرم، د هغې په اساس یو تصمیم ونیسم چې تېر کال او د هغې څخه یو کال مخکې شیخ زاید پوهنځی اقتصاد ته یې په څومره نمرو خلک ورکړي وو او د کندهار ته یې په څومره نمرو خلک ورکړي وو، د ننګرهار طب ته یې په څومره نمرو خلک ورکړي وو او د شیخ زاید طب ته یې په څومره نمرو ورکړي وو تېر کال او د هغې څخه یو کال مخکې. د هغې په اساس زه تصمیم نیولی شم چې اول زه د شیخ زاید طب انتخاب کړم که د ننګرهار طب انتخاب کړم. دا معلومات هم باید تاسو ټول ولرئ. او بل وګورئ بعضې زده کوونکي به تاسو لیدلي وي چې پوهنتون خلاص کړي وایي دا رشته باید ما نه ویل یا په هغه رشته کې کار نه کوي، لکه مخکې مې چې درته وویل، یا د پوهنتون په جریان کې وي او دوی د دې ستونزې سره مخامخ کېږي. د دې د حل لاره څه ده؟ د دې د حل لاره همدغه ده چې نن ورځ مې تاسو ته په سیمینار کې وویل چې اول تاسو څنګه وکړئ، خپل ځان وپېژنئ، خپل ځان چې وپېژنئ د هغې څخه وروسته هغه پوهنځی چې تاسو انتخابوئ هغه سمه دقیقه وپېژنئ، او کله چې هغه وپېژندله د هغې څخه وروسته تاسو هغه پوهنځی چې په یوه کورنۍ پورې اړه لري، په یوه ګروپ پورې اړه لري،
دغو څخه یو انتخاب وکړئ. یعنې تاسو دلته تفاوت ونه لرئ چې که چېرته زه ژورنالیزم ته کامیاب نه شم که ادبیات ووایم هم زه خپل موخې ته رسېدلی شم ځکه هغه یو څه ژورنالیزم ته څنګه دي نږدې دي. یعنې د یوې کورنۍ څخه انتخاب وکړئ. نو بیا هېڅکله دغه پښیمانتیا سره څنګه کېږئ تاسو نه مخامخ کېږئ. راځم د کانکور ازموینو مرحلې ته وایي. کانکور کې موږ بعضې وخت فشار لرو، بعضې وخت موږ سترس لرو. څنګه کولی شو دغه سترس او فشار څنګه کړو له منځه یوسو. یو په کانکور کې فشار او سترس چې دی د هغه وایي 50% د حافظې مؤثریت کموي. که چېرته تاسو یو کال آمادګي ویلي وي، 3 میاشتې مو آمادګي ویلي وي، 12 کال مو چمتووالی کانکور ته نیولی وي، فشار مو چې کله ولرلو، سترس مو چې کله ولرلو، تاسو امتحان سم نشئ ورکولی، تاسو امتحان مؤثریت کمیږي، زده سوالونه تاسو غلطوئ او ډېر شیان چې تاسو زده کړي وي د حافظې څخه موځي او حافظه مو سپینېږي. وګورئ تاسو باید کرکټ لوبه لیدلې وي. د کرکټ په لوبه کې یو نفر وي ډېر تکړه لوبغاړی وي، ډېر تکړه لوبغاړی وي، ډېر ښه بیټ کوي، ډېر ښه بال کوي. کله چې د لومړی هغه اول نمبر ملګری آوټ شي، دوهم هم آوټ شي، دریم هم سي آوټ شي، څلورم هم سي آوټ شي، پنځم هم سي آوټ شي. ځکه دوی ته څنګه وي فشار لاندې وي، دوی ته سخت فشار لاندې وي. نو که چېرته هم تاسو په کانکور کې خپل فشار او خپل استرس چې کوم دی هغه مدیریت نه کړی، هغه تر سمه پاملرنه ونه کړی، نو تاسو د دغه ستونزو سره مخامخ کېږئ. نو تاسو باید دغه ستونزو ته نهایي کچې پورې کمه کړئ. دا چې څرنګه موږ کولی شو د استرس یا فشار په کانکور کې له منځه یوسو، دا ته څو توصیې تاسو لپاره کوم چې دا باید تاسو په نظر کې ونیسئ. اول تاسو فکر او ذهن هر څه باید څنګه وي ډېر ارامه وي. که چېرته دا ارامه نه وي، تاسو ډېر تشویشونه ولرئ، نو تاسو د کانکور د امتحان په ورځ هغه تشویشونه هم د دې لامل کېږي چې تاسو سم امتحان ورنه کړئ. بل وایي تاسو د امتحان فضا چې کومه ده هغه څنګه کړئ تجسم یې کړئ. د امتحان فضا څنګه تجسم کړئ؟ همدا اوس چې دلته ناست یې دلته فکر وکړئ چې زه د کانکور اصلي امتحان ته راغلی یم او زه باید خپل قد ورباندې ته کامیاب شم. داسې فکر وکړئ چې اصلي امتحان مې دی. او یو کله چې ته کور ته لاړلې، اتاق ته لاړلې، داسې فکر وکړه چې زه د کانکور امتحان ته تللی یم، کانکور په امتحان کې ناست یم، پارچه ماته راوړل کېږي، ماته ایښودل کېږي او زه سوالونه حلوم، په اخر کې انتخاب کوم او انتخاب مې چې کله خلاص کړلو زه یو 15 انتخاب کوم، پارچه په ښه شکل سره بېرته زه ممتحن استاد ته سپارم. یعنې دا په دغه خاطر تاسو دا تجسم وکړئ ځکه چې د انسان مغز چې دی هغه شی چې دی تجسم کړي او هغه شی چې دی عملاً امتحان کړي فرق نشي کولی. انسان مغز یعنی کوم شی چې تاسو تجسم کړي، مثلا د امتحان فضا، مغز هم داسې فکر کوي چې تاسو امتحان یو ځل ورکړی دی، نو تاسو تجسم کړئ چې زما د امتحان کانکور امتحان ورکوم او ماته سوالونه راځي، بعضې سوالونه سخت دي، بعضې سوالونه اسانه دي او زه هغه سوالونه حلوم او زه خپل پارچه حلوم. او بل دا چې خپلو خواړو د وخت مدیریت او خوب ته هم ډېره پاملرنه وکړئ. بعضې زده کوونکي درته وایي چې په تېرو دورو کې امتحان ورکړی و، د ولایاتو څخه و راغلي وو، چا به هیڅ طرف څخه انتخابونه کړي وو، چا به چپ طرف څخه انتخابونه کړي وو او چا به اول سال په دن کې ودې کړی، ځان په درې کې ودې کړی. ځکه دا ته فشار او سترس لاندې وو، نو ده به هغه فضا نشي مدیریت کولی، دا به د دغو ستونزو سره مخامخ شوی وو. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل خوراک ته مو وګورئ. که چېرته تاسو د سهار کله چې امتحان ته ځئ داسې شی وخورئ چې هغه ډېر تاسو ګنګس کړي یا مثلا ډېر غوړ وي یا مثلا لکه جوش کړي هګۍ، داسې شی چې وي هغه دې لامل کېږي چې تاسو څه ګنګسوالی پیدا کړی. یا بعضې زده کوونکي دومره چای او دومره اوبه خوري او د چا وخوري بیا لږ بیرون د چوز یوه انرژي پسې وڅښي چې هغه یې دې لامل کېږي چې دی ضرورت رفع کولو ته اړتیا پیدا کړي او دا د امتحان په فضا کې ناست وي او دا یې ضرورت رفع کولو ته اړتیا لري، نو دا د لپاره یوه ستونزه ده. او همدارنګه د وخت مدیریت ده. وخت یې نه وي مدیریت کړی، امتحان ته روان شوی وي، امتحان ته حرکت کړی وي، 6 دقیقې نه وخت وي، نیم ساعت نه وخت وي، نو کله چې ته نیم ساعت نه وخت حرکت وکړې، کله چې ته نه وخته پاڅېږې له خوب څخه، امتحان فضا کې هغه ټول په تا باندې تاثیر لري. 12 کاله به دې درس ویلی وي، یو کال به د کانکور دپاره آمادګي نیولي وي، خو نیم ساعت نه وخته به ته د امتحان لپاره تللی وي، 2 ساعت به یې تا ټول امتحان در خراب کړی وي. په هغه شپه به د سم خوب نه وي کړی، دغه خوب چې تا په هغه شپه نه دی کړی دغه به د دې لامل شوي چې ته هغه امتحان سم ورنه کړې او د یوې شپې خوب. او بل دا چې تاسو لکه مخکې مې چې تاسو ته آیت شریف تلاوت کړو و ان لیس للانسان الا ما سعی، په الله تعالی باور ولرئ، هغه زحمت چې تاسو ایستلی دی، هغه کار چې تاسو کړی دی، هغه شپې چې تاسو بې خوبه سبا کړي دي، هغه درسونه چې تاسو ویلي دي، هغه د کورنۍ څخه چې تاسو لرې ژوند تېر کړی دی، هغه پیسې چې تاسو په ځان باندې مصرف کړي دي، هغه وخت چې تاسو په ځان باندې مدیریت کړی دی، بې ځایه باندې مصرف کړی،
هغه به حتما الله تعالی په نظر کې نیسي او تاسو به خپل خوا کار پنځوي ته حتما کامیابیږئ. الله تعالی باندې باور ولرئ او هغه باندې توکل وکړئ. نتیجه نور هغه ته پرېږدئ چې تاسو چېرته کامیابیږئ او چېرته نه کامیابیږئ. تاسو خپل زحمت وباسئ. که چېرته تاسو خپل خوا کار پنځوي ته کامیاب شئ نو هلته تاسو خپل پنځه په ډېر ښه شکل سره ووایه. هغه تاسو خپل درسونو ته متوجه اوسئ. نو خپل مهارتونه لوړ کړئ. مثلا د انګلیسي ژبې په برخه کې تاسو که انګلیسي مو نه وي زده هغه هم بیا حتما هلته زده کړئ. کمپیوټر زده کړئ او نور مهارتونه ته چاته لرئ هغه حتما زده کړئ. داسې مه کوئ چې څلور کاله تاسو عباس تېر شي او بیا کله چې فارغ شي په دې فکر کې وي چې څلور کاله مې عباس تېر کړل هېڅ مې زده نه کړله. نو تاسو به حتما کامیابیږئ. او د کنکور د امتحان په شپه باندې تاسو کوشش وکړئ چې یوه ته مخکې کله چې ته مثلا دا اوس هغه مهم فورمولونه چې کوم دي هغه مهم شیان چې کنکور کې دي هغه هم دا اوس تکرار کړئ. تاسو درې میاشتې مخکې یو فورمول زده کړی دی، دوی میاشتې مخکې یو فورمول زده کړی دی، یوه صنم حافظې ته سپارلې ده، هغه ممکن اوس په حافظه کې یو څه خپ شوي وي ځکه انسان حافظه داسې خاصیت لري چې یو څه شی هېروي. نو تاسو کوشش وکړئ چې دا اوس هغه مهم مسایل د کنکور چې دي هغه ټول څنګه کړئ تکرار کړئ. او پنځه چې د هغه هم دا اوس انتخاب کړی چې اول الف نمبر انتخابونه مې کوم دي، ب نمبر انتخابونه مې کوم دي او سی نمبر انتخابونه مې کوم دي. او د امتحان په شپه اصلا درس مه ووایه. کوشش وکړئ چې 7 ساعته 8 ساعته خوب وکړئ او داسې مه کوئ چې د امتحان د ورځې څخه د امتحان څخه یوه ورځ مخکې د ورځې تاسو خوب وکړئ. ځکه که چېرې تاسو د ورځې خوب وکړئ د شپې بیا سم خوب نه کوئ. د شپې چې خوب در نه شي سبا ته په امتحان ته بد تاثیر لري. او د ورځې کوشش وکړئ چې لږ تاو شئ، لږ وګرځئ چې یو څه ځان لږ ستړي کړئ چې د شپې ښه خوب درشي. او له فشاري ملګري څخه چې څنګه به شي امتحان به څنګه شي هسې واسې د بعضې ملګري نه وي چې یو فشار رامنځته کوي. د هغې څخه هم لرې والی وکړئ. د ازموینې وسایل مو چې کوم څه دي لکه کارت مو، خودکار مو او انتخابونو پاڼه کودونه چې کوم دي هغه ټول دقیق لیست کړئ او هلته یې کښېږدئ درسره چې د امتحان په ورځ په هغه ورځ چې تاسو کله روانېږئ تاسو ته جنجال نه وي چې کارت مې چېرته دی، کودونو ورقه مې چېرته ده، دستمال مې چېرته دی، تذکره مې چېرته ده، دا شی مې چېرته دی، دا شی مې چېرته دی. یعنې تاسو جنجال سره مخامخ نه وئ. دا لیست به ټول جوړ کړی وي او د ورځې په جریان کې داخل مخکې ووایئ د ازموینې ځای کولی شئ مخکې له مخکې ووینئ چې د کوم ځای کې تاسو امتحان ورکوئ. ځکه چې یو ځای کې چې تاسو امتحان ورکوئ هغه کله مخکې وګورئ، هغه فضا تاسو ووینئ، عادي کېږئ ورسره. په هغه ورځ باید د بېګانه‌توب احساس نه کوئ. مثلا پولیتخنیک کې تاسو امتحان دی نن هم کولی شئ کارت درسره یوسئ او هلته دروازه کې تاسو پرېږدي او ځای مو وګورئ، چوکۍ مو وګورئ، هغه تالار کې چې تاسو امتحان ورکوئ هغه تالار وګورئ هلته. او د ازموینې تر ځای پورې د تلو وخت تنظیم کړئ. که چېرته تاسو په ارزان قیمت کې کور وي او امتحان پولیتخنیک پوهنتون کې وي 2 ساعته مخکې حداقل تاسو باید حرکت وکړئ تر څو تاسو دلته راورسېږئ. ځکه ممکن لاره بنده وي چېرته انتحاري شوی وي یا کومه بله ستونزه وي. که چېرته تاسو وخت مدیریت نه کوئ ته فشار لاندې راځئ او که فشار لاندې چې راشئ نو ته څنګه کېږي امتحان باندې د منفي تاثیر کوي. راځم اوس پوهنتونونو ته یو څو پوهنتونونه په خلاصه شکل سره تاسو ته معرفي کوم. لومړی پوهنتون د کابل پوهنتون دی. د افغانستان لومړنی پوهنتون چې په افغانستان کې جوړ شو هغه کابل پوهنتون و. کابل پوهنتون چې دی د رینکینګ د لحاظه یعنې د نمرو د لحاظه په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو کې لومړی مقام لري. 30 پوهنځی لري چې هر پوهنځی مختلف ډیپارټمنټونه لري. تر 10,000 پورې محصلین د اوس تېر زده کړه پکې کوي. هغه زده کوونکي چې دې پوهنتون سره علاقه لري نو یوه ښکلی محیط، تکړه استادان او هر څه امکانات پکې شته دي. او که چېرته تاسو کابل کې غواړئ درس ووایئ او دغه پوهنتون انتخاب کړئ باید تاسو لپاره توصیه ده. خو بعض زده کوونکي وایي چې زه کابل پوهنتون په دې خاطر نه انتخابوم چې د تدریس ژبه یې چې ده دري ده. وګورئ د کابل پوهنتون اکثریت استادان چې دي هغه پښتانه دي. د کابل پوهنتون اکثریت استادان چې پښتانه دي هغه په پښتو هم کتابونه لري. وګورئ خلک ځي هندوستان ته، خلک ځي امریکا ته، خلک ځي جرمني ته په جرمني ژبه زده کړې کوي، په چیني ژبه زده کړې کوي، په انګلیسي ژبه زده کړې کوي. نو تاسو دلته مه ګورئ چې ژبه دري ده نو دري ممکن ما لپاره سخته وي. دري زه تاسو ته ضمانت کوم چې یوه میاشت کابل پوهنتون ته لاړ شئ یوه میاشت وروسته تا دري ژبه زده ده. ډېره اسانه ژبه ده که چا زده نه وي. نو په یوه میاشت کې ته کولی شئ دري ژبه حتی زده کړې. ډېر اسانه زده کېږي. نو که چېرته تاسو دا په دې خاطر چې کابل پوهنتون کې ممکن زه د ژبې ستونزه ولرم دا مو یو ناسم تصمیم دی. وګورئ یو نفر چې په یوه اداره کې سلیکټ کېږي، یو نفر د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ دی او بل نفر چې د کابل پوهنتون څخه انتخاب دی. کومې یوه ته اولویت ورکول کېږي؟ کابل پوهنتون ته عموما اولویت ورکول کېږي ځکه چې رینکینګ درجه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې هغه چې ده لوړه ده. بل پوهنتون چې دی د کابل د طبي علومو پوهنتون دی چې دا یو د طبي په برخه کې پوهنځی لري. دا پوهنتون هم د طب په برخه کې البته د ټولو پوهنتونونو څخه یې رینکینګ لوړ دی په خپله تخصصي برخه کې چې د کابل پوهنتون تر څنګ واقع دی. که چېرته تاسو له طبي برخې سره علاقه لرئ نو دا پوهنتون کولی شئ تاسو څنګه کړئ انتخاب کړئ. بل پوهنتون چې په کابل کې دی دولتي پوهنتون دی، ښوونې او روزنې پوهنتون دی. دا پوهنتون عموما
استادان روزی هر از یک روزی چې غواړي پاتون کې استاد شي هغه که د ریاضي استاد وي هغه که د روانشناسۍ استاد وي هغه که د بیولوژي استاد وي هغه که د پښتو استاد وي وګورئ بعضې نفر وي بعضې زده کوونکي وي ادبیات انتخابوي یو نفر د کابل پوهنتون کې ادبیات انتخابوي بل نفر د په ښوونه او روزنه پوهنتون کې ادبیات انتخابوي هغه نفر چې کابل پوهنتون کې ادبیات انتخابوي هغه یو څه ادبیات تخصصي وایي او هغه زده کوونکی چې په تعلیم تربیه کې یا په ښوونه او روزنه کې ادبیات انتخابوي هغه ادبیات وایي خو د استادۍ په سطح وایي غواړي په هغه کې ځان استاد کړي نه یو تخصص یعنی یو څه حتی محتوای فرق لري هغه کتابونه چې په ادبیات کې تدریسي کابل پوهنتون کې فرق لري نسبت هغه کتابونو ته چې په تعلیم تربیه کې یا په ښوونه او روزنه کې تدریسي ځکه چې د دې پوهنتون هدف د استادانو روزل دي د کابل پوهنتون هدف دی په موقع وخت کې د متخصص روزل دي